السلام علیکم درنو دوستانو، ښه راغلاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې خپل لوست وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې مونږ د نون او واو تورو پورې لاړ وو، یعنی دا توري مو لوستلي وو. نن غواړو چې د ه او د کوچني الف توري هم ولولو. زمونږ دا خط چې مونږ کوم زده کوو، دا خط د نستعلیق یا د فارسي د خط په نوم یادیږي. دا خلک په افغانستان، ایران او سعودي کې ډیر خوښونکي لري. هیله لرو چې دا خط راڅخه زده کوئ او تر اخره هره ویډیو راسره وګورئ تر څو د دغه خط د زده کړې لپاره مو چانس زیات شوی وي. راځو مستقیما د خپل لوست په زده کړه پیل کوو. مونږ وویل چې ه وایو او ګوډکی الف وایو یا کوچنی الف. ه چې کله مونږ لیکو د قلم غټه څوکه تووو، لاندې هم او پورته نری بیایو. د ه جګوالی 2 ټکي دی، د ه عرض 2 ټکي دی، د ه منځ 1 ټکی دی. ه بعضې ځایونو کې چې کله مونږ له کوم توري سره ګډوو، یعنی په سر کې چې راځي، نو دې ډول باندې لیکلی کیږي. دغه توری چې دی، یعنی دا د ه دا ډول شکل، په دې شکل لپاره به لومړی دا د قلم نری څوکه رااخلو، دا رقم حرکت به ورکو، بیا به پورته بیایو، بیا به دلته غټوو، بیا به یې نری کوو او د لیکې څخه به لږ زره ښکته، یعنی دومره به ښکته ورڅخه ځي. راځو په ټکو باندې ویشو چې دا څو ټکي وي. 3 ټکي اوږدوالی ده، 2 ټکي جګوالی دی، او همداشان دا برخې نیم ټکي دي، یعنی دا ټکی چې مونږ په منځ 2 نیمه کو، د منځ بیا دومره کیږي، یعنی اندازه یې دومره دی. راځو همدا ټکي صفحه لیکو تر څو تاسې وکولی شئ چې ورباندې پوه شئ چې په څه ډول ښکاري او په څه ډول لیکلی کیږي. اوس راځو د ګوډکي الف یا د کوچني الف توری لیکو چې په څه ډول لیکلی کیږي. لومړی د قلم نری څوکه تاوو د دایرې په شکل، یعنی یو قوس تاوو. اینه بعد کله چې دې ځای ته راورسېدو، بیا قلم غټوو، دې طرف ته بیا پورته ځو 115 درجې، له هغې نه وروسته یې تاوو. لکه د عین سر دا ډول لیکلی کیږي. منځ یې نیم ټکی وي، یعنی دا د عین دا برخه چې دی دا نیم ټکی وي، دا منځ یې، خو دغه جګوالی چې دی دا 1 ټکی دی، او اوږدوالی چې دی 3 ټکي وي. بیا د دې برخې عمودي جګوالی چې دی دا 3 ټکي دی، یعنی دغه عرض او جګوالی دواړه یو شان دی. الف ساده لیکو چې پوه شو چې په څه ډول بریښي. قلم باید هر وخت مونږ په ګوتو کې تاو کو. بعضې وخت اړتیا موندل کیږي چې قلم تاو کړو. دا و د نن ورځې لوست. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو تمرین ورباندې وکړئ او زده یې کړئ. هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او مونږ ته دا ژوند او دا هیله راوبخئ چې مونږ خپلو لوستونو ته لا ښکلا ورکړو او پر مخ یې یوسو. مننه، ښې چارې او ښه وخت.